پختای به یو بل کې داسې نه نوځي، داسې تنګ ځای دی او وخت د مازدیګر به یو ملایک په راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دا داسې د وحشت منظر دی قبر، ډېر سخت منظر دی. الله دې زمونږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت وکړي. نبی علیه السلام چې به مړی ښخ کړو دعا به وکړله وی یا الله دې ثابت قدمه کړي، دې ثابت قدمه کړي. د نه به اوس تپوسونه کېږي ملایک په راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي، دې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب کړي. تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخې کې یا الله ثابت قدمه کړي. نن به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي، د هېچا وس هم نه رسي. اول تپوس پکې من ربک، رب دې څوک و؟ عبادت به دې د چا کو؟ عبادت به دې د چا کو؟ دی به وایي عبادت خو به مې د رب کو، د خپل رب. په دې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله ته سجده نه ده کوي او د الله نه علاوه هم تندې چاته نه دی ټیټ کړی. انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله. خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلو نو الله دې مونږ آزاد کړي. بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو، ته په کم دین باندې وي؟ دین درته خپل معلوم دی نه چې دی وایي چې دین زما اسلام دی به چې وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وجود، وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابري چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته وګورې چې ما دین که دین دې سو. یا خدایه څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او مونږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و؟ هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و؟ دا ته په کم دین وي؟ دا تا ته کم شریعت ښودلی و؟ دا د کم پیغمبر سنت و؟ ته وګوره ځان ته برابر یې؟ په کم دین باندې مړ وې؟ په کم دین به پاسې؟ نو دا کم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو؟ د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې دې قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دې سو. شکل و صورت برابر دی په دین. نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي. بل تپوس به کوي ماذا تقول فی حق هذا الرجل، دی سړي باره کې څه وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وایي د باره کې څه وایي؟ ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی. چې ګیره په مخ نه او به وایي، چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی؟ څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی؟ ډېر ګران تپوس دی، نښتې به یې او نبی علیه السلام به وایي یا الله ثابت قدمې کې، یا الله ثابت قدمې کې، یا الله ثابت قدمې کې. هلته به وایي وګوره دا د پیغمبر و او شکل و صورت برابر و؟ نه شکل خو مې نه دی برابر چې دې قبر کې به څه جواب؟ د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلي اوږدې اوږدې ګیرې راپرېږدي، اوږدې اوږدې ګیرې. سوال درته کوم، منت درته کوم، د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده. بس په دې دوکه کېږه مه چې ما ګیره پرېښودې، د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه. تا ته به وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي؟ د کوم پیغمبر دین و؟ نو د الله د رضا دپاره مونږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږې اوږدې موټي ته یې راورسو. نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین، د مشرکینو مخالفت کوئ ښه زما امتیانو. وی څنګه یې کوو؟ وی اوفر اللحا وحف الشوارب، بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي. دا د یهودو مخالفت